اخر هم نړیوالو د اسلامي امارت کارونه وستایل. په اړه یې ملا عبدالغني برادر څه ویلي؟ د اسلامي امارت په راتګ کوم ښه کارونه سوي؟ بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ملا برادر د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک د راپور هرکلی وکړ. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک له لوري د وروستي خپاره سوي راپور ستاینه کړې او ویلي د ټولو مثبتو او پر واقعیتونو بنا ټکو هرکلی کوو او دغه اقدام د افغانستان د حقیقي پرمختګ او اقتصادي خوځښت په برخه کې یوازې انځور ګڼو چې نړۍ ته یې وړاندې کړی. په دغه راپور کې ویل سوي چې په افغانستان کې له وروستیو راهیسې د خوراکي توکو او نفتو موادو بیې ټیټې سوي. د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو ارزښت ثابت پاتې سوی. د صادراتو اندازه هم د پام وړ زیاته سوې. د دولتي کارمندانو معاشونه پر وخت ورکړل سوي او د ملي عوایدو په کچه کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. طالبان وایي باور لري که چیرې د افغانستان پر بانکي سکتور شته بندیزونه لرې سي او د افغانانو کنګل سوي شتمني ازاده سي، د هیواد اقتصادي وضعیت به له دې هم د ښه والي او استحکام په لور ګړندي ګامونه واخلي او بار به د نړیوالې ټولنې له اوږو سپک سي. د طالبانو ډلې له ټولو نړیوالو سازمانونو غوښتي چې د افغانستان په اړه نړۍ ته هغه پرمختګونه یاد کړي چې په افغانستان کې ترسره سوي، په ځانګړي ډول اقتصادي برخه کې، ترڅو نړۍ په دې برخه کې د افغانستان له حقیقي وضعیت څخه خبره سي. سرچینه پر ټولو نړیوالو سازمانونو او مرستندویه ادارو غږ کوي چې له افغانستان سره د پراختیایي پروژو د تمویل په برخه کې ګام واخلي چې په پایله کې به د بیکارۍ کچه راکمه او د هیواد پر اقتصادي وضعیت به لا ډیر مثبت تاثیر ولري. همداشان له نړیوال بانک څخه غوښتل سوي چې د افغانستان په اړه د واقعیتونو د خپرولو ترڅنګ هغه پروژې چې د دې سازمان له لوري تمویلېدې خو د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو څخه وروسته یې کارونه نیمګړي پاتې دي بیرته پیل او چارې یې بشپړې کړي. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.